ما سره خو دا دوه دانې ډالۍ دي ته دا انتخاب ګرمیم ده او ګټه هم لري دې وخت کې او که دا انتخاب نو دا اوس معلومه نه ده ځوانه ښه چې ته په دې کې ګټه کوې که په هندواڼه کې په دې به موږ داسې وکړو چې ډالۍ به ترلاسه کړو هندواڼه به هدف دې دا به ترلاسه ته بس دا خلاص که وګوره چې په دې ډالۍ کې تا ته څه شی دي څه شی دي پکې په دې کې پیسې دي پیسې دي څو روپۍ دي 15,000 دي 15,000 افغانۍ دي لکه چې ډېر ستړی شوی ولا نه ستړی کېدا خو پکې راځي زه چې فکر کوم تاسو د ورځې ډېر هم ګرځئ ډېر لرو ساحو ته ځئ ګرځئ د خپل کور لپاره زحمت باسئ کورنۍ لپاره ښه کوئ او د حلالې نفقې لپاره زحمت باسل د خپله صدقه ده خپله عبادت دی نو تا خو هغه ډالۍ وه انتخاب کړله دا هم زه تاسو ته درکوم دا هم ویسئ او بېګاه کورنۍ سره ګډ نوشیجان کوئ سمه انشاءالله خیر شي کور وته تاسو د خدای پاک جنتونه خیر اوسې وروره خیر